اگر چې حلال کسب کول او مزدوری کول هم سنت او ضروری دي، لیکن د دې سره سره بیا هم اعتماد او باور په الله جل جلاله باندې ساتي. همدا مطلب د دې آیت دی، حسبنا الله ونعم الوکیل. الله تعالی زموږ د پاره کافی دی او هغه ښه کارساز دی. د دې مناسب د خوشطبعي او واقعه درته بیانوم، اگر چې د عبرت نه ډکه اهل دل کې تڑپا دینے والے واقعات. دا د کتاب نوم دی. د دې په څلورم جلد صفحه شپږ او یایم باندې دا واقعه را نقل کړې ده. په یو بانډا کې یو عالم د جمعې تقریر کولو، د تقریر په دوران کې دا خبره وکړه چې ټول مخلوق ته رزق الله جل جلاله ورکوي او د چا سره چې کوم رزق لیکل شوی وي د ته به خامخا دا رزق ورسوي. په دې مجلس کې د باندې یو ځوان ناستو، د ځان سره په زړه کې وویل چې کله زه خوراک نه کوم نو الله جل جلاله به یې را باندې څنګه وخوري. د خوراک کول بند کړو. کور ته چې راغی مور ورته خوراک راوړو، د انکار وکړو چې زه یې نه خورم. مور به بار بار ورته د خوراک کولو وینا کوله، خو ده به مسلسل د خوړلو نه انکار کولو. آخر دا کس د ډیرو ستونو په وجه تنگ شو، د کور نه ووتو، بهر یو ځنګل طرف ته لاړ. د ځان سره یې همدا سوچ کولو چې کله زه خوراک نه کوم نو الله جل جلاله به را باندې څنګه وخوري. د مور خو د بچي سره ډېره مینه وي، دې پراټې پخې کړې، ورسره یې څه کوچ او تلکاري هم په کاسو کې واچوله او دې زویله یې ځنګل ته وروړه. د خوړلو نه انکار وکړو. مور یې دا خوراک د سره په څنګ کې کېښودو او واپس تې کور ته راغله. دې کس باندې د خوراک بوی لګېده نو د دې ځای نه پاڅېده. په څه فاصله کې لرې په یو ځای کې سملاستو. د خدای شان ته ګوره چې د دې علاقې څه ډاکوان او غله به د غرمې په وخت د غزې کې راجمع کېده او د غلا دپاره به یې نقشه جوړوله، ځکه دا یو محفوظ ځای و. غلو چې دلته دا بهترین خوراک ولیدو نو ډېر خوشحاله شو. د خوراک اراده یې وکړه. په دوی کې چې کوم مشر و هغه ډېر هوښیار و. خپلو ملګرو ته یې وویل خبردار دا ونه خورئ، هسې نه چې چا زمونږ د وجلو دپاره مونږ ته په دې خوراک کې زهر نه وي اچولي، او که چا زهر اچولی وي کیدای شي هغه دلته خوا او شا پټ ناست وي. نو تاسو اول اخوا دېخوا تالا شروع کړئ. کله چې دې غلو اخوا دېخوا تالا شروع کو نو دا ځوان یې ولیدي چې په یو ځای کې پروت دی. دوی د ویښتو نه راونیو او ورته وویل په دې خوراک کې تا زهر اچولی؟ ده ورته وویل نه ما پکې نه دی اچولی. غلو ورته وویل چې کله تا پکې زهر نه دی اچولی نو بیا ته ولې دلته دا خوراک ایښی دی؟ بیا د غلو مشوره وکړه چې اول به دا خوراک په ده باندې وخورو، نو که زهر یې پکې اچولی وي نو همدا به پرې مړ شي. نو دوی ده ته حکم وکړو چې دا خوراک وخوره. ده د خوراک نه انکار وکړو. د غلو نور هم یقین پوخ شو چې د په دې خوراک کې زهر اچولی دي. بیا یې ورته د خوړلو حکم وکړو، خو ده نه خوړلو. د غلو مشر دې نورو ته حکم وکړو چې یو څو څپېړې سم پوخ ووهئ. دوی ور باندې د وهلو شروع وکړه او سم د بوسو سخی ته جوړ کړو. د ډېرو وهلو نه پس دې ځوان دې غلو ته خپله واقعه بیان کړه. بیا ټول یو ځای کېناسته او په شریکه یې دا روټۍ وخوړه. په راتلونکې جمعه باندې دا ځوان بیا جومات ته راغی. هغه عالم بیا دا خبره وکړه ټول مخلوق ته رزق الله جل جلاله ورکوي او د چا سره چې کوم رزق لیکل شوی وي ده ته به خامخا دا رزق ورسوي. د تقریر نه پس دې ځوان مولانا صاحب ته وویل مولانا صاحب چې کله ته مسله بیانوي نو نیمه مسله مه بیانوه بلکې پوره مسله بیانوه. مولانا صاحب ورته وویل زه خو پوره مسله بیانوم، ما کومه مسله نیمه بیان کړې؟ ده ورته وویل تا تېره جمعه دا مسله بیان کړې وه چې ټول مخلوق ته رزق الله جل جلاله ورکوي او د چا سره چې کوم رزق لیکل شوی وي ده ته به خامخا دا رزق ورسوي. مولانا صاحب ورته وویل دا خو پوره مسله ده.
دې ځوان وویل دا پوره مسله نه ده بلکې پوره مسله داسې ده ټول مخلوق ته رزق الله جل جلاله ورکوي او د چا سره چې کوم رزق لیکل شوی وي دته به خامخا دا رزق ورسوي او چې څوک یې نه خوري په رضا باندې نو بیا یې په وخلو ور باندې په زوره خوري ځکه ما سره همدا کار شوی دا واقع اگر چې د خوشطبعي واقع ده لیکن بیا هم پکې عبرت پروت دی